دا یا دا یو سړی سودا غشته وا او بلا سودا و خان بابا الکه سوکسته چې دا سودا را سره کوړته یوسی یو غلام هغه وی او زبر در سره یو سم په دومره پیسې هغه سودا په سر کړه او روان دي کې د ما خام بانګوي چې بانګوي وی خان بابا وی زه خو منس کوم وی نه ما سره سودا کوړته ورسونه بیا منس کوا وی دغه د کې مې خو ده کراته صبر کې ومن بو کمرا بشندر سر به اوسم خپل مزدوری برا کې او کنا صبر نه کې د دې اوس دون راوړو پیسې د نه غواړم په خپل وړ سلام علیکم دا مې د اخیراتی وړو مت پرېدم مت ولې ستاره لپاره پرېدم الله دې موږ داسې جوړ کړي موږ وایو نه یره په مکه مکرمه کې د ما دې قسمی دا حالت زه په خپل په ما یو ځل نه سو ځل داسې پیښ شوی دي دکان ته ورختلې بانګ اعلان دی ویل او دکان ته خطلم سودا د پاره او د بانګ وخت دی دکاندار سوی ویزه جی باندې پس راځي هلکه خو لا بانګ نه دی ویل نه وی منځو کو ورسته خبرې کوم ستا خبرو ته غوږ نه دی کته سارهږي غصه در تکای دکان نه دی وباسي پردر اویزان د کلان دی کی دا غیدا یقین دی په الله چې کدا گاک لال نو چې الله خوشاله کوم نو گاکان ډیر دا څه ده کنه او کدی گاک نه ګټاو کوم الله خپکم نو که پیساو ګټم برکت او خیر به پکې نه دا سه یو ځل نه ډیر کرته شي یو دکاندار لاله سودا مو سره شروع کړه ا سودا کې مو سره جوړه کول په مدینه منوره کې چې جوړه مې کوله دې کې الله اکبر ناره کړ نو بس ما پک یو ټکیو یو رکوډ ټکیو پیسې مې ورکولې ما ته وی دا کې د منځو کې بیا برازو ما وی بانک خو شو رسیدو منزل وی ته کېره دا سامان درواغه شانګله کې خود مته وی زیرا سواکلم وی شرمول بخبل یو منټ کې خبر اخلاص ده یو منټ کې دام کې دي چې بیا دغه دکان ته راغلم نه بل دکان نه مې سودا کړ یو منټ کې خلا الله اکبر هم سړی نشي ویل لیکن دون خپشو سامان نه غراخ کاغه دراز کې وګرځاو او روان شو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله اغه سړی چې تجارت او ګټه او اغشتل او خرصول د خدای د ذکر نه غفلت نه پیدا کړي هغه پندی سوی او ای بابا زداغه د منزل الله ته صبر کول شي اوس منځو کمرا بشم سره به یو سم پیسې برا کی مزدوری او که صبر نه کولې پخپل وړا هغه خریب حیران شو چې اوس وسوکم نیملار کې هم ته بل پندی نه ملاويږي د لال منزل چې منزل لار درې رکعات منځو کور پسې 2 رکعات سنت وکړه اوس قبل سړی وکنه ای به چورې کا ورځم سره بل مزدوری چته یو نسی نیملار مزل مې کړې هغه مې مو بوړي 2 رکعات نفل شروع کړ خپې اطمینان ورپسې 2 بیان شروع کړ ورپسې 2 بیا شپږ رکعات سنت پسې نفل مکل اوابین او دغه چې بار راوته او خان بابا خوټ کیږي چې لکه خلق خو منځو لگا خلق خو د جمعات نه وتل او دا ظالمو سره پوری منځ ور نزدیکیږي ګوري دي منځ کوي تراوی شروع کړي کسه جلې شروع کړي چې منځو کراغه خان وته یلکا هماره نا وخت تک او د دنیا خلق منځونه وکړل او تا دومره نا وخت کړی هغه مې ورګه بعضی مزدور مختیاري وې صاحب د خراتلم خو دې نه را پرې خو راتلم چې ستاده پندر سره یو سم خو نه را پرې خودم وې څوک داسې شته چې د ما مزدور نه را پرې دي دا څوک دې چې نه را پرې خو دې وې هغه چا ز بهر د جمعات نه را پرې خودم کم چولې ده او ډېر خلک به چې هغه به ایسی ګانو ته پراتی هغه بکور کې پکوتا ناشتي اجرو کې پکوتا بناستی دکانونو کې خپل سودا ته پکوتا بناستی دا غي ځل کې الله دا مینا نه دا چولې او ستا پزله کې دا مینا چولې دا ډېر خلک به چې د جمعې مونږ بامونه کی ډېر خلک به چې سار مونږ به هم نه کړي ډېر خلک به چې د ماسوتن مونږ بامونه کی زمارونو دا محبت من الله د طرف نه دا او د الله ډېر لوی احسان دی او خدای دې زمونږ استاسو نصیب کی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمه الله خو یرا دا یو دغه دنیا چې د خدای نه دی نه غافل کوي بل هغه دنیا
چې دا ډېرې منډې ترړې دا بعضې سړي وي سار نماز خوتنه پورې بس پیسه ده او د شپې چې اوده شي نو سوچونه د پیسو دي او چې مونځ کوي په مانځه کې هم د دولت سوچونه دي دا ښه خبره نه ده عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خپله قصه په خپله کې وي د طالب و دې سید و پلار یې سید و مور نم د طرف نم سید و مور او پلار یې دواړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اولاد کې راتلل ډېر لوی بزرګ تېر شوی زمانې او ډېر لوی عالم وګورئ یوازې تش صوفي نو یو تفسیر یې لیکلی دی تفسیر جیلانی ما سره شته قسم دی چې هغه تفسیر مې وکړ ما ته دا سړی اسې عام صوفي ښکارېده میں اسے نیک سړی دی علم برده وی خو دومره بني او چې مې تفسیر وکړ د هغه تفسیر نه ماته د هغه علمیت معلوم شي دا خو د زمانې ډېر لوی علامه تېر شوی ډېر لوی عالم وی یو ځای کې طالب وم یو جومات کې نو وی ما بس چل کاو وی په صحرا کې یو بوټی په هغې کې میوه وه وی چې اوږې به شوم نو هغه صحرا کې بوټی او ځنګلي د دریاب په غاړه وی لا بړم د هغه بوټي نه به مې میوه راوشکوله په هغې به مې خپله ګزاره کړو دا د وظیفو دا رواج صرف زمون په علاقه کې ګورې دا بل ځای نشته وی یو ځل داسې وشوله چې زه لاړم هغه د صحرا ته د هغه دریاب غاړې ته وی زمانه مخکې خلک خبر شوی میوې خلکو شو کولی وی ډېر زیات اوږې وم وی چې جومات ته رالم جومات کې یو سړی ناست دی ډوډۍ خوري وی چې ډوډۍ خوري او داسې مې ورته وکتل نو ډوډۍ ته مې شوق پیدا شو او چې هغه وړی اوچتوي او شخوند مې وی وی زما جبه راوته چې خدایه وی ست یې راته وکړه چې ملګري راځه ما سره ډوډۍ وخوره خو یاره وي ما وی چې ته ست یې وکړه نه درځم وی مې چې نه نه درځم خو یړه کې مې وی چې خدای پاکه یو ست که بلې وکړه ځکه ډېر اوږې وم او دا زړه مې چینګېده وی هغه را باندې پېښ شو چې دا سړی خو اوږې دی دا هلک طالب او دی خو غیرت پکې دی نو په یو ست نه راځي وی را پاسېد وی ما ته وی چې راځه ما سره ډوډۍ وخوره وی د مټ یو نیم ورسره کېناستم وی ډوډۍ مو سره شروع کړم وی ما ورته چې میلمه ده کوم ځای وی ما ته وی چې د جیلان نه راغلی د عبدالقادر جیلانی د کلي دلته څه کې وی یاره دا یو بوډۍ ښځه ده زمونږ ګاونډی ده هغې ما ته وی چې زما زوی دی او فلانکې علاقې ته تللی عبدالقادر یې نوم دی دا 100 روپۍ را کړي چې که مهرباني دی وکړو دا پیسې دی وله ورسول هلته به چې د جومات کې مدرسه کې سبق وي دا پیسې وله ورسوه عبدالقادر نو جیلان دی وی رالم دا ټولې مدرسې جوماتونه مې ډل کړله چڼ کړل خو هغه هلک مې پیدا نه کړ نو وی اوږې ومه نو وی په هغه پیسو مې دا ډوډۍ ځان له پکې واخېسته نو هغې ته ناست دی وی ما ورته وی چې دا پیسې خو زما دي عبدالقادر خو زما نوم دی او دا خو زما مور باندې را لېږلي وی سړی ملامته شو وی مې چې مه ملامته کېږه خیر دی دی یو ځل ناستو عبدالقادر جیلانی رحمه الله دا ډېر زیات مالدار سړی و غریب نو یو سړی راغی دی غوږ کې ورته څه خبره وکړه دی ورته وایي الحمدلله لږ سوچ وکړ بیا وایي الحمدلله نو بیا درس کې لګیا دی نو یو بل سړی راغی هغه ورته غوږ کې څه ټکي ووې نو دی لږ سوچ وکړ نو بیا وایي الحمدلله چې درس لا شي او طالب ولا راغی وی حضرت دا څه چلو چې هغه ته خبره وکړه نو لږ سوچ نه پس ته الحمدلله وی دا دغه سړی راغی وی د ما ته وی چې ستا کومه کشته ده مال را روانه وه په دریاب کې نو هغه کشته غرقه شوه نو ګوره چې کشته یا مال د چا غرق شي خو مسنونه طریقه ده چې سړی وی انا لله و انا الیه راجعون دا مسله ذهن کې واچوي چې بجلی لاړه تکلیف در تور رسید لګ دې کډیر نظر وای انا لله و انا الیه راجعون بجلی لاړه شي مال دې رک شي تکلیف در تور رسی لاس پر زخم شي گاڑی دې خراب شي اس دې ګوډ شي خو چې معمولی تکلیف مو رسید نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل انا لله و انا الیه راجعون او چې خوشحالی در تور رسی نو فورا وای الحمدلله نو عبدالقادر جیلانی سے وی دا غسړی وی چې سید چې دته وی چې کشته غرق شوا نو دا خو تکلیف وتا ان لله ولنبی چې الحمدلله دی وی نه 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 وی ما دې خپل ته سوچ وکړو چې دا مال دې کشته پسې غرق دی مال پسې خپه دی وکنه
وی الحمدللہ علم مطمئنو پوٹے خفگانم پکنو نو ما د خپل زړه په اطمینان دو چې الحمدللہ علم مطمئنو. دارنګ یو بل بزرگ دی چاوتوی وی غل دی کندر کړی دی او بیګا ټول مال وړي دی وی الحمدللہ. چاورتوی سنتو خلاف دی وکړل سنتو کې خو انا لله وی تا الحمدللہ وی الحمدللہ پدی وی ما چې مال وړي دی ایمان رانه نه دی وړي. ایمان چې سړی الله شو برباد شو او مال خو المال غاد ورا مال خو ننزیو سبا راځي نو پدې مې الحمدلله و چې ایمان نه دی وړي مال وړي او دویم مې الحمدلله پدې وې درې ځله الحمدلله ویلو دویم مې پدې وې چې نیم مال وړي نیم پاتې او دریم مې پدې وې چې زمانہ غلا او شو ما دا چانه راکړي دا سړی خودم کې دې شم چې راغله وکړه کنه ورسونه او خيار خبره ایمان نه دی وړي مال یې نیمه یوړو ټول یو نه نیم خو بیاشتا او بیا د الله حمد پدې مچ دغه انسان دی زم انسان اغل شو د ما ډاکا کوي زغل نیم کې دغه ډاکا کوم. عبد القادر جیلانی سے وی الحمدللہ می پرې زړه په اطمینان وی بل بیا راغی وی هغه ماته چې ناغه کیشته بچوا و نه لري اطلاع را لچ بچوا وی بیا مې دې زړه ته نظر واچو چې دا ما د زړه په سونه خوشاله دی په دې بچ کېدو لکه بعضې وخت سړی مال اومني د غر کېدو نه بچ خوشاله شي که نه ویړه کې مې استغیر نور راغلی و مقصې و چې څنګه مخکې و ویمې چې الحمدلله. اوس دا عبدالقادر جیلانی ډېر مالدار د دنیا دولتمند لیکن زمارونو مال پسې داسې لیوانې نو لکه مونږ خلک یې ورپسې لیوانیان یو زړه مطمئن او مال شته که نشته. اوس دا دنیا ښه ده نو دا مې راته د دنیا دوه حاله وه دنیا خم ده او خرابم ده مطلقاً دا بنوي چې د دنیا ګټه حرام ده او تجارت حرام دی نه خنوکری کا و حلال او خډېر پیسې ګټه تجارت کا و خډېر پیسې ګټه او زمینداری کا و خډېر پیسې ګټه حرام نه حلال خو الله مې روا منځ مې روا زکات ورکوا صدقه کوا منځ کی سوچونه را دنیا او تجارت مکوا منځ کې الله ته متوجي کېږي بس دا دنیا بهتره ده او هغه دنیا چې سړی پکې لګیا دی منځ ير خدای ير ذکر ير صدقه نشتا حج نشتا زکات نشتا مسلمان سره خېګړه نشتا حلال حرام ته نه ګوري خورا جمع کې او د دنیا سوچونه دی مانځ کې د دنیا سوچونه بس ډېره مکړې عبد الدرهم دی او عبد الدینار دی لګیا دی خطه دی ورپسې دا خانه ده صاحب د مرقات یو واقعي لیکل دی او سړی جمعات ته راغی چې جمعات ته څنګه رانه نه وته او مولا عجبی رحمت عثماني صاحب هم لیکل وی د دنیا د جمعات په دې ګټ کې یو ځکه یو سړی ولار دی بل ګټ کې مولار دی بلکې مولار یو خشته انسان دی خپل او هغه سره خوانچه ده او پکې قسم خوراکونه دي نو دا خوانچه یوړه ګټ کې چې کم سړی ولاړ واغله یوړه هغه ته مخواړه او دا سپک تندی وتاو کته دا ولدی بل طرف ته خشته انسان ولدا خوانچه دی بل طرف ته وړه دی خوانچه کې اوس قسم خوراکونه دي دا زمانه قسم اعلی قسمونه دي نو عادت را مخدا سے ترش کو بل طرف ته دی واړو هغه لغه خوانچه دی بل طرف اته مخړه یو دی ور پس خوانچه ګرځي اخره کې مهنتم کوي چې والله ډوډۍ او خرو خیر دی او دادی هغه دی اخره کې هغه یو ډو کې راواغشت هغه خوړه چې وی خوړه نو دا خوانچی والا نه دا قشتا هغه ډو کې اوچت کوله د پرې مخه وښ چې غوخه به خوړه ډو کې به راغشته او دا چې چا ولا خوانچو د پرې مخه لګیا دی ولي او دې بیا ما غراځي کوي چې خیر دی ماوله خدا ډوډۍ خوړه چې مور شو بل لا ورغه هغه بلم ته کله مخ یو خوړای کله مخبل خوړای ورته خوانچه نه ولې جی دا خورا اته مخړی رکشل شنه خورم لکه سړی چې خپشه روړای نه دی بیا رضا کوي مینه زاری ورته کوي اخره کې چې رضا کا ډوړې اډو کې راواغ شوي خوړو چې وډو کې بچت کړم دقه خپل سړی دا چا ولا خوانجه لوړو دا به پیوښ دا سلور وار سره دا چلو کو دا سړی دی کنه دی وی چې دا زه اوګیرې دا مرګره او دی خوانچې د نیغ نه ګوري چې دا مال وکړه راځي
اچھا هغه له یو سین دی ورشي هلته وته ودرېږي کدي پسې به داسې راشي هغه دا لار پرې الته لاړ شي ابله دی لار شي ورته الته ودرېږي چیرې په مې نظر شو هغه اولی پاډو کو زپ او مخم ته اړای او زوته محتاجم اوګي مې مال ولې نه وروړي الته وته ودرېږي اچھا هغه لور کې ابل ګټ لاړ خدایا پاکا لار خدا ورخه پرې خو په بل طرف لا الته وته ودرېږي خو چې هغه سلور واړه کسان هماړو شو اخره کې دل راوړ به خدای مخ کې پته مو او خوشاله ورته بس داړو د نر بچي سوچ نه کړي او نه ته مخ یو خوا بل خواړولې دي دا اډو کې راواغشت چې اډو کې څنګه راواغشت نو اډو کې چت کو دا وشتون کې پیوښت او چې وشت هغه خوانچه کې خو دا او دې مړی کېونه وستا غدا څه وشتم ولې او خانګو کې لاس ورکو زما کې لراو بر ډوړې در باندې خورم او د ډوړې مې دل راوړه او ما بیا په اډو کې دی غوخه دی خو په اډو کې مولې سمې ومګه اورته وی چې دغه نور خلکو په اډو کې بشته نو ما وی دا بر د علاقې رواجی نو یسو پیاله ډوډۍ وروړې غوخه وخوري نو بیا په اډو کې ولي زه خبرم خو عقیده چلو کمام دا چلو کو به وقوف بچیا زه دنیا دا ما سره چې کوم شی دنیا دا دا معنی خپه دی راضی کومه تا خیال نو ماته توجه نه وکړې یو خوا قتل کله بل خوا قتل معنی د ضرورت په وخت کې شی علی ما استعمالي خو بیا را باندې لاړې تو کې پاړو کې مې ولي زه دنیا مودا د دنیا نه تختیدون کې خلق دي زه خوشاله مو راضی کومه او تا غزه نه ما تستر کې باقی نه ولې کله به یو ګټ کې ودرې دي کله به راته بل لار نه ولې وا ته خود کزه در کوم کنه در کوم را پسې را منډې وې هغه کما ولې دی راضی کوم او که تعلق مخوالي خو کل چې سرمن دی وباسم دا زموږ مثال دی ورونو ګور په صحابه د دنیا حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبر در رات را یاد شو هغه د کپڑے تاجرو د 50 تو کسو کمیټي جوړ کړي وا د فقه حنفي چې جوړول د 50 تو کسو کمیټي وا امام ابو یوسف امام محمد حسن ابن زیاد امام ظفر دا وسره ناسو د دې 50 دا بکله زیاتو کله بکمو د دې 50 تو کسانو جمله اخراجات امام ابو حنیفه سے پورا کول یواز ردویله د کور خرچه د بچو خرچه د کتابونو د قلم د واز د اسونو دا ټول خرچه به امام سے پورا کول د جیب به ور کول او سبه کول تجارت به کول د کپڑے تاجرو لګیا به یو ده یو سړی له 1 لاکھ درهم ورکړو 1 لاکھ وی لګیاو څه تجارت کاوه هغه سړی ډیره موده پس راغی چراغ امام سے بولتی لکه تا خو ډیر وخت واړو وې صاحب زبردست غټه مې وکړه وې سونا وی 1 لاکھ مې پسې وګټل 2 لاکھ ولا راوړ وی 50 زره غټه ستا کیږي او 50 زره زما کیږي وی دا دومره غټه دي څنګه وکړه وې د چې کوم علاقې ته مې کپړو یو ولته کپړه ګرانې ده نو ما خوندې کړه کې مې خودا چې ګرانه شو نو خګرانه مې خرڅ کړه روپے پسې روپے مې وګټلا و انا لله و انا الیه راجعون دا خو دې غلطي وکړه دا خو د خلکو د ضرورت نه ناجیزه فایده واغشتله وی خوایا ستا په کې سونه ګټه کېږي 50 زره کور تلال 50 زره د کور وروړي ورکړي او دا اصل 1 لاکھ او 1 لاکھ ګټه به یو شو دا علاقې په فقیرانو به تقسیم دومره پرهیزګار او لګیاو خرچې بم کولې د ټولي کوفې د کندو رندو یتیمانانو مسکینانو لیست امام ابو حنیفه سره پروتو خزانه والا سره لیست پروتو پر رمضان کې به جامع ټول لګلې او د اخترونو جامع به امداغوي کولې او اوړه او هغه زمانہ کې چې کم اجناس د خوراک دي دا به خلکو له کورونو ترسو دومره سخی او چې کله وفات شونه په خزانه کې څومره پیسې پرته دا ټکی بناشنا ووري قاری طیب صاحب لیکلی په خطبات حکیم الاسلام کې چې کله وفات شو د امام صاحب په خزانه کې 50 کروڑ درهم پراته 56 کروڑ درهم فسو ده نن سبا شرعي درهم کم از کم 55 روپے به نو 60 70 ل 55 کروڑ کې ضرب ورکه اربونه ته جوړيږي کنه جوړيږي دنیا منه نه ده دنیا ګټل حرام منه نه ده طلب المال الحرام حلال فريضه بعد فريضه تجاره رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله بعض خلک دا وی لکه دا ولی دا سړی دکانداری کوي
دا ولې دا تجارت کوي، دا ولې دا نوکری کوي، دا ډېر پیسې ولې ګټي دي کنه خکې چې ګټي. خو یاره چې الله او رسول ته ير نشي، مستیر نشي، ذکر تیر نشي، بچی دا الله نه غافل نشي، او دې په خپل الله نه غافل نشي. په دې دنیا به جمعات هم جوړ کې، حج به مو کې، عمره به مو کې، فقیر مسکین سره امداد به مو کې، او کنور اسم نه د بل د سوال نه خو په بچ شوي کنه، بچی د بل د سوال نه خو بچ کړل کنه. دا ډېره لویه خبره. لیکن هغه دنیا چې حرام او حلال نه پیژنې خورا جمع کې، هغه دنیا چې د منظر نه ير، روزه ير، زکات ير، حج ير، عمره ير، جمعات کې صدقه کیږي تا جیب ته جلنده والدا، جمعات کې کار کیږي جیب کې زیړ لړم ناشته، بل مسکین دی خوا کې د لوګي عمرې جیب کې زیړ لړم ناشته هغه نه ورکه. دا خطرناک دنیا زمارونو. دا مې دې پوری وې چې سړی حلال